عمر فاروق رضی الله عنه فرمای قریب ده چې اسلام به کړی کړی وخیږي. چا ورته ویلي چې یا امیر المؤمنین دا به څرنګه خیږي؟ عمر فاروق رضی الله عنه فرمای اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاهلیه، دا به هله کیږي چې اسلام کې داسې خلک پیدا شي چې کفر او شرک نه پیژني. نن چې موږ په دې معاشره کې وګورو، تاسو وګورئ څوک شرک او کفر نه پیژني، ردت نه پیژني، اسلام نه پیژني، د کلمې شرایط نه پیژني، د هغې نواقض نه پیژني. حذیفه رضی الله عنه فرمای هغه خاورې راواخیستلې او بیا یې کاڼي راواخیست په خاورو کې دفن کړل. وایي تاسو وګورئ ما څه وکړل. د هغه ملګرو هغه ته وویل چې تا خو دغه کاڼي په خاورو کې دفن کړل. بیا حذیفه رضی الله عنه قسم کړي والذي نفسي بیده، قسم په هغه ذات چې نفس ما د هغه په لاس کې دی، لیجیئن اقوام چې خامخا به راځي داسې قوم یدفنون الدین چې دین به داسې دفن کوي کما دفنت هذه الحصاد، لکه څرنګه چې دغه کاڼي دفن کړی شو. دا زمانه د دوستانو چې زموږ او ستاسې دین اسلام نن دفن دی، دفن. څوک په دین اسلام باندې خبر هم نه دي.